فرعون د هغه وینځه او د هغه بیبي حضرت مشاطه او حضرت آسیه رضی الله عنهما د فرعون بیبي دا د فرعون لور لبه سرمنګزاو وینځي یو واره د هغې نه منګز ورته وشوله هغې د الله نوم واغست الله یې یاد کو د فرعون لور ورته وایي ته زما د پلار نه علاوه بل خدای منې زما پلار د ټولو نه لوی خدای دی هغه څه ویلي انا ربکم الاعلی خو ایمان چې کله دې سینې ته رادن نشي دا بیا پټېږي نه هغې وی آو ستا د پلار نه علاوه زما بل رب دی کوم چې د موسی رب دی اقا رب زما هم رب دی ښه لاړله پلار ته شکایت ورکو چې پلاره هغه وینځه هغه ښځه هغه لاندې طبقې والا زنانه چې ټول عمر یې ستا په تعلیق کې خوراک کړی دی هغه را لګېدلې ده او ستا خلاف یې سرکشي کړې ده ستا نه علاوه د بل رب عبادت چې دی هغه کی د موسی د رب عبادت کی موسی ته پیغمبر وایي ها مشاطه را اوغوښتلې شوه دربار سجاو کړی شوی دی د مشاطې نه تپوس کی او جواب ورکی آو ستا نه علاوه زما هغه رب دی چې زه پیدا کړم تمام مخلوقات تمام کائنات پیدا کړی دي زما اقرب دي فرعون وی د خپل خبره نه واوړه سزا به اوسه کې رست بیا خبگان کې لیکن د مشاطه زړه ته د ایمان رڼا کوزه شوی و اغا سرسندی فقد ما انت قاد ته چې سکه سستا فیصله وی هغه وکا د خپل خبره نظر اوړه معنا نوکرانو ته وی دی باندې میخونه ولګوي پړ مخې سملول شولا لاسو باندې ورل میخونه اوهل خو باندې ورل میخونه اوهل وفرعون ذی الاوطاد قران مجید کې راځي هغه فرعون میخونه والا چې هغه خپل بیبي باندې میخونه واهلی او هغه وینځه مشاطه باندې میخونه اوهل بیا ورته وایي د خپل خبرې نه واوړه مشاطه بیا جواب ورکی اوړه معنا فقد خپل فیصله وکا ستا چې څه فیصله ده بس هغه پوره کړه خو قومونو چې بکله چاله سزا ورکوله لړمانان زخریلا ماران دا به ساتلی دا به هغه مجرم ته ور پرې خودل مشاطه پسې لړمانان دا ور پرې خودل هغه باندې اونشولا بیس اوکل یو ماشوم لوري وا غیر واستلا جامع د دین لور کړی دي د دې د سینې د پاسه سم لولا ماشوم ته صفته ده چې زما مور په داسې حال کې ده هغه د مور سینې ته خلق للا بیا ته فرعون وی د خپل خبرې نه واوړه دا ماشوم به قتل شي تبع به قتل شي هغه بیا هغه جواب ورکي فقد ما انت قاد ستا چې څه فیصله د خپل فیصله واوره وا خپل فیصله وکا اوله من د خپل خبره هغه ماشوم ورلا د سینې د پاسه الاله کړله ویني صد مور په سینه باندې وبېدلې صد مور خلې د لاړلې آیا تاسو وایي چې د مور په مخ کې د مور د خېټې د پاسه یو ماشوم الالیږي هغه مور ته به څومره تکلیف ورسي مشاطه قتل کړي شو لا داغه سره دغه زیاتې وکړلې شو فرعون چې کور ته لاړ آسیه رضی الله عنها ته وی نن خمه یو عبادتناک سزا یو زنانه لور کړلا هغه وی ظالمه تا کې ترس نه راتو چې یو تور سری لا
یو ماشومه بی ګناه هغه ته قتلې، دا خو تا ډېر لوی ظلم چې دی په معاشره کې وکړو. فرعون ورته وی ښه تا هم ګورې چې د موسی په رب باندې ایمان راوړی دی کو. هغه وی او د هغې چې څه فیصله وه حقه فیصله زما هم ده. فرعون ښځې ته منت کي دا ته څه کوې؟ تو خو ما په تمام ښار کې چې دی چناو کړې ښځه یې د ځان دپاره، تا ته مې محل رخ کړی دی، تا ته مې وینځې غلامان ودرولي دي، هغې بس هر څه چې دي زما دا نه دي په کار. د ایمان چې کومه رڼا زما سینې ته راغلې ده، ایمان ته زما د سینې نه اوس ایستلی نه شي. فرعون بیا اعلان وکړو درباریان راغونډ کې زیما. آسیه رضی الله عنها یې راوستله، بیا ورته اعلان کی چې ګورې دا محل به در نه پاتې شي، دا خوشحالۍ به در نه پاتې شي، د دې ځای نه به لاړه شي. هغه هم هغه اعلان کې فقض ما انت قاض، خپله فیصله کوه څه چې کې کوه. جامې ترې وویستلې، د نارینهو په مخ کې چې د نارینه نه جامې وځي څومرې د شرم خبره وي، او چې بیا د زنانه نه د نارینهو مخ کې او د بادشاه ښځه د بادشاه مغل څومرې ګران کار. هغې باندې امي هونه ووهلی شو، ژوندانه باندې د نه په ډېر باریکو باریکو څیزونو باندې سرمن کټ کول شروع شو. او اعلان فرعون وکړو دا مخ ورلا د محل ته رب ته راولئ چې دا د محل ته ګوري چې د دې پسې لږ ارمان هغه راشي. خو د هغې زړه ته د ایمان رڼا کوزه شوې وه، د ایمان نور د هغې سینې ته کوز شوی و. بار بار هغه اعلان کی فقض ما انت قاض، څه چې ستا فیصله وي خپله فیصله اوروه، اوړه منه. سرمن دې نه لرې کړې شوله، میخونه بې وهلې شوي دي، او چې د انسان سزې خوږ شي په هغې باندې بیا هوا لګي، څومره انسان ته تکلیف ملاویږي، څومره درد انسان ته ملاویږي، څومره سوی هغه اندامونه کی دې باندې ونه شوله. مرچکی راوړل، مرچکی له وجود باندې واچول، څومره درد او تکلیف په هغې ته محسوسېده. دغه ټیم کې چې ډېر سخته پرې راغله، الله ته فریاد کی رب ابن لی بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. الله دی خو ماته دی دنیاوی او عارضی کور پیغور راکی چې دا بنگلا، دا محل، دا قلا دا به در نه پاتې شي. خو ربا رب ابن لی بیتا فی الجنة، الله مال جنت کې چې دی کور روح کې د دې پیغور ته تیار نیمه دی، خو مال د دې پیغور راکی، خو الله جنت کې مال د دې په زیبان نه محل راکی. ونجنی من فرعون وعمله، الله ما ته د فرعون او د هغه د عمل نه نجات راکی. ونجنی من القوم الظالمین، او د ظالم قوم نه الله مال نجات راکی. دغه حال کې د اسیه رضی الله عنها نه سا واغستلی شو، هغه هم چې دی شهیده کړی شو. څومره په دردونو سره، څومره تکالیفو سره، څومره سختۍ سره هغه دواړه زنانه هغوی د اسلام دپاره قرباني ورکړله. هغوی خپل وجودونو باندې سختۍ تېرې کړلې او هغوی شهادت چې دی هغه خپل. خبره مې دې پورې کوله رونو چې الله ډېر زیات قدردان ذات دی د انسان د عمل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شپه د معراج باندې روان دی، دغه مقام باندې تیریدل وشو، خیسته خوشبوئی ده مزیداره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کی جبریل امینه دا خوشبوئی ده صدا وی دا الله رسوله دا د فرعون بیبي او د هغه وینځه مشاتا د هغې قبرونه دي دلته کې الله تبارک وتعالی د هغې قبرونه هغې ته د جنت باغچې چې دي هغه ګرځولي دي، دا د هغې خوشبويي ده چې تاسو یې محسوسوئ. سبحان الله، الله داسې قدردان ذات دی. د جنت هغه نورې خوشحالۍ لا پرېږده وه
الله ورته قبر د جنت باغچه ګرځولې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي خوشبوئی هغه محسوسي. او بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات کیږي، مرګ ته نږدې ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي بیبي چې کله جنت ته لاړ شي زما به بیبیانو باندې زما خصوصي سلام وایا. حضرت خدیجه رضی الله عنها عرض کی د الله رسوله د ټولو نه لومبي بیبي خو ستاسو زیمه، تاسو څنګه وایې چې جنت کې زما بیبیانو باندې زما سلام وایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې خدیجه قیامت کې با او جنت کې با الله تبارک وتعالى ستاسو نه علاوه د حضرت آسیہ بنت مزاحم او حضرت مریم بنت عمران د اغي نکابه الله تبارک وتعالى زما سره کی جنت کې با اغي زما بیبیانی وي. نو الله دومره قدردان ذات دی چې د دنیا مخل اگر چې هغه الله واغس الله دواړو ته زمکا او قبر د جنت باغچه وګرځوله او د آسیې سره کوئی نور خېګړه چې هغه وګړله خاوني بادشاہ الله ورله د دواړو جهان سردار هغه خاون الله دومره